جانا نسو کړم ډېر زړه مې تر کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي وکشلې روزه دې راته مخته مخته کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي. نیک هیلې سلامونه احترامات مې ومنئ مینهوالو منم چې روغ جوړ به یو راته خوشحال به یو. زه یم ستاسو ادبي ورور فرمان علي انګار مروت ادبي محفل پیج نه درته مخاطب یم او نن داسې یو شخصیت ته راغلی یو چې په کاري صاحب مشهور ده او ډېره خوږه نعتخواني کوي. د سره به دې په هکله باندې څو خبرې کوو. امیر صاحب نعتخواني دې څه ټایم نه شروع کړې؟ نعتخواني خو فرمان علي انګار صاحب موږ چې په شوبت پیدلی یو د نبي صلی الله علیه وسلم صفتونه خو مخکې دوره مشهوري نه وه او دا څو کالو راهیسې خو ډېره زبردسته مشهوري ده ډېر لرې لرې پروګرامو ته جو دوم طرف ته لکه صرف نعتخواني نه ده جومات امامت ته او جومات چې سره ورسره درس ته صرف دې شي ته مو جان نه ده لایې کړی نه ورته لایې کو اصل مقصد مو لکه جومات ته درس ته ورسره دا لیول لکه چلو جي خلک مو غواړي ملګري یاران دوستان. څوک داسې درته ووایي چې ما ته لا مرثیه ریکارډ کا لا نظم راته ریکارډ کا بیا هغه تاسو خپله ورته جوړه وایسو ریکارډ کوئ که په بل چا ورته لیکو هغه څرنګه پوزیشن تاسو بس یو ټایم داسې و چې بل چا ته به مخواستونه کول بل چا پسې به ورتللو کله چې مصروفیات به بیانول کله به مطلب دا چې غریبان لا یا نه و کله به برابر نو به بهانې وکړلې بیا مطلب دا چې دا څو کالو راځي الله تعالی مهرباني وکړله چې مرثیه یي که نظم یي که نعت یي ډېر په ښکلي انداز باندې جوړولی سو جوړو یې خپله وایو یې خپله سټوډیو ورسره مو لکه برابري سته ده کلام خپل ده نام په کاري صاحب باندې مشهور نام مې کاري حضرت علي ده موږ اصل کله ناورخیل ده خو اوس مو کور په موقع باندې د امیر علم منجیوالی چې د روډ سره نږدو دلته مې خپل جای اخیسته ده خپل بیټاک ته ماشاءالله دا مې خپل بچی ده خلیل احمد خصاني نومیږي حفظ کوي شپږم چې سکول وایي لکه دې شي ته لیان برابر نه ده خو دوم ملګري به دغسې و چې کله به لیان نه ولا به داسې مجبورۍ نه جان سره کله کله بونجو مطلب نعتخواني مقصد مو نه ده ورته خو دورې چې کله مو وسا کي دوره سا وکړو هغه دوم کس نه مو بچ کي خلیل احمد خصاني نومیږي مطلب دا چې سکول وایي حفظ کوي د نظم لا مرثیه ریکارډ تاسو ریکارډونه مو علاقه د ملګري دي یاران دوستان دي ټول مو پیژني شورینه لکه موږ چې شوره نعتخواني کړې ده کوی تر اوسه پورې لکه موږ په نعتخوانیو پیسو چا سره داسې لالچ لا داسې مخچې نشونه کنې اوس اصول دا دي چې ملګري هغه ورته وایي چې لکه په هلخ اتلی شا پیسې جګړه نشه اوس لکه ملګري جوت که جلسې ول دي آپ تنګی دی چې یاره موږ ترې ټوشه یا چې بیا موږ هغسې سوچ ورته وکړو ترتیب ورته کوی سو بللی دي سو نه دي سو بللی نعتخوانان غریبان اوس دغسې دي چې اوس هغه مجبور کړي لا بیا تر هغه هو نه ورته کوي بیا دا ریټونه سره ورشئ موږ خو تر اوسه پورې داسې جوت ریټ شته نه خو ملګري دي یاران دوستان دي داسې بسلي چې موږ به مفت ورغلي یو مطلب ډېر په کمې موضوع باندې ورته وایي چې څرنګه ته خوښ یې په دې باندې موږ پوهېږو چې څوک ته دغسې نه رخصتوي خامخا به دې خیال ساتي خو نورو نه 1500 مطلب دا کمې چې دی خوښوي د خیال ساتو موږ دغسې خپل نمبر ووایه چې ماشاءالله بس ما خو نام ته وشو چې کاري حضرت علي قاسمي مې نامه ده دا قاسمي ما تخلص ته ځکه چې یو چې ته پروګرام ته تلي و سړی سره ناست و ویل چې یاره کاري صاحب دا قاسمي مې چې لیدلی وی ما ورته خبرې تر سره کوي نو دا ما پلار محترم چې دا مرحوم اوس وفات تعالی دې وبخښي ټول مسلمانان قاسم خان نومې ده ایو دارالعلوم دیوبند مدرسې ول بنیاد چې شاید بانی قاسم نانوتی رحمه الله هغه کس یغه په نسبت سره دا ما تخلص قاسمي ده رابطه نمبر هو یو زونگ د 0316 142 97 او یو موبیلینګ ته 0308 80 89 572 شا نات پتر باندې وارو بسم الله او جانا نسو کړم ډېر زړه مې تر کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي
وکشل روزه دې راته مخته مخته کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي په انتظار اوسما له ډېره غمه په سلګو سم په انتظار اوسم له ډېره غمه په سلګو سم له خپل قسمت څخه ګیلې راته درېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي و جانانه څه وکړم ډېر زړه مې تر کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي سیر گریوانه در بدر اما خورم تندکان خورې پسر اما وای سیر گریوانه در بدر اما خورم تندکان خورې پسر اما د زمانه خلق میں حل پوری خندېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي وای کل روزه دې راته مخته مخته کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي څه وکړم ډېره مجبورې ده درتللی نشم بې وسې ده څه وکړم ډېره مجبورې ده درتللی نشم بې وسې ده د بدن وینه رنګ مې ورځ په ورځ زړېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي وای کښل روزه دې راته مخته مخته کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي درود سلام در باندې وایما قسم بالله پتا شهیدایما درود سلام تر باندې وایما قسم بالله پتا شهیدایما رکا وصال بالکل میں تندن ماتېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خاوند یو ځل میں تیار کا فضل و کرم میں مددگار کا د ځواني عمر با میں مرګوخري ګرځېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي وای کښل روزه دې راته مخته مخته کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي قسمی و دغه تمنا دا خیال کې ښکل مدینه دا د خدای رسول چې د در ته ودرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي وای کښل روزه دې راته مخته مخته کېږي خامخا به درځم په جم کې نه صبرېږي خامخا به درځم
په جم کې نه صبرېږي